ماشاءالله یو کال خو مې ښه ښکلي وساتله او اختر هم رالی ښکلی ریټ به راله وکړي خپل قرضونه به هم ختم کړم ماشومان له به کپړې او پیزار اختر له هم واخلم یا الله دې ګرانه خرڅه کړي غریبي ده مړه دې ټیم دی ګوره ستا راتللی ته ګوره الله بنده مړه یو خو ستانه تنګ رالو د سرې غرمې ته وګورو ټرت ته ورینګو ټرت ته ورینګو وایه څه چل دی مړه رینګ مې ته ځکه کوو مې چې قرباني د څاروی واخلو مړه ګورې منډۍ ته د سره زه نشم تللی زه دا دی اوس رالم هلته دومره سقا بینو مړه ته منډۍ ته څوک بوځي ته څه دیونه شوی نه الله بنده یې الله بنده خاطر زموږ ګاونډي دی خیال جان لاله دغه یو ورغومۍ ښایسته مزېداره ساتل له حقه ترې اخلو مړه زه بس ټیک ده ځه چې ځو چې لاړ شو هچ لاړ شو مړه راځه Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. ما تا دا ورغومۍ یادوله هاو ما دا ورغومۍ یادوله دا یو کال مخکې اخیستو دومره وه 50,000 روپۍ منې بس ماشاءالله وګوره ویزیا تیاره شوې ده ریحان بای دا خو ډېره ښایسته ورغومۍ ده د دې به ریټ څه وایه ته نه یې ونه مونږ د ریټ سره څه کار دی مونږ به خپل جب ته ګورو جب ته مونږ به یې په ښه ریټ کې اخلو چې ارزانه یې مونږ یې رانه ګرانه خرڅ کړو ته نه یې ونه پرې زه بس ټیک ته راځه چې چې ورشو ورشو راځه څنګه چل دی روریانو تاسو ښه برابر او بس خیر دی روجان تاسو ښه صحت دی برابر دی یو رومۍ پسې مونږ راغلي یو څنګه چې د اراده رښتې دی خرڅ که نه ولې نه خرڅوم روجانه په دې خو ما یو کال پوره خواري کړې ده واه زبردست په څو به یې خرڅې او که نه خیالي لاله جایز ریټ راته ووایه چې هېڅ نه یې نه واخلو بس جایز ریټ یې خو دا دی په 20,000 روپۍ به یې درله درکړمه پوره یو کال خواري مې پې کړې ده مړه خیالي لاله مونږ خو ستا کلیوال یو نن سبا خو په منډۍ کې هم ډېر ارزان څاروي میلاوي جایز ریټ یې راته ووایه چې څه دله درکړو او که نه خیالي لاله جایز ریټ یې ولګوه مړه ته خو تا زما نه مخکې 50,000 روپۍ باندې اخیستې وه ولې دومره ګران وې یاره نه نه روجانه په 5,000 روپۍ خو نه کېږي ستا خبره ټیک ده چې ما په 5,000 روپۍ اخیستې ده خو یو کال خواري محنت مې پسې وکړو جایز ریټ یې دغه دی په 20,000 روپۍ به یې درله درکوم مړه لاله دا څه کې ته موږ خو د ګاونډیان یو څه در کوم پس په هغې ګزاره وکړه اورې نه درواله روجانه دا څو روپۍ دي مړه ته په شمارلو څه کې خو بس دغه هم دله درکړې او بیزه ده بس راسپړی چې بوزوي زما د سر قاتل توایا چې غمونه کړې ما بخلې لالیا نصیب ډېر درنه خفه یمه کله مې خان کړې کله Little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be. هلو السلام علیکم ریحانه وعلیکم السلام حلیفه څنګه یې ښه یې ریحانه د منډۍ څه حالات دی یاره ډېر زیاته منډۍ کې ګڼه وکړه بل شانتې اورې خپې د ښودو ځای پکې هم نه و یار ما وزیاله څاروی نه دی اخیستی ول نو یار څاروی ما سره شتي ورغومۍ ده خو ما یار پسې ګټه مې زیات نه ده کړې او 30,000 روپۍ مې اخیستې ده او که ستا خوښي تاله به یې درکوم بس ټیک ده دغه زما شو په 30,000 او ګنټه بعد یې زمونږ ولیږه روپۍ به تا ته وولی شي بس ټیک ده 2 ګنټې بعد ته روپۍ راولېږه او زه به ستاسو کره راولېږم ټیک شوه اوکې اوکې ده خدا حافظ بس چانس ولګېد ما هم 5,000 روپۍ اخیستې وه هغه 30,000 روپۍ مې خرڅه کړه هسې ورځ خو زه له خدای نه غواړم Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you want. السلام علیکم ریحانه وعلیکم السلام عبیده څنګه یې ښه یې جوړې عبیده څنګه یې ښه یې صحت برابر دی او خیر دی خو ستا قرض روپۍ وې تا چې ماله راکړې وې او درواله یار مهرباني غټ کار دی وکړو یاره اوس پوره دي ښه نو چې اساس کوي کوی خاص کوي نه نه مهرباني سم نه کوم مننه خو که له ماشومانو زړې کپړې نو کره کې راله ښه وایي هله
تا ته د کپړو څه ضرورت دی؟ ته خو مالدار یې. نه ماته ضرورت نشته دی خو خیالي جان لالا خو ته پېژنې که نو هغې له ماشومانو کپړې نشته د هغې لپاره ویمه. دا واخله ستا هغه روپۍ بازه مې خرڅه کړه او د هغې روپۍ دي په جیب کې راسې صرف 1.5 روپۍ پاتې شوې او کور کې مې وړونه نه پیزار اخیستی نه مې ونه کپړې اخیستې د اختر مخره 1 روپۍ هم راسه نورې نشته څه وکړو مخکې. یار ما دا نه اخیستې خو زه ځان په خپله مجبور یم. ښه بس زه ټیک دی تاسو ځئ او زه به د هغې غم وکړم صحیح نه. یار زما دومره غټه غلطي ولې وشوه؟ ما ولې دومره زیاته یې هغې سره وکړو؟ هغه یو غریب کس و او ما ولې کمې روپۍ وکړلې دوکه مې ورسره وکړه. هغې په زړه به څومره ارمانونه وو. یا الله ما معاف کړه زما نه غټه غلطي شوې ده. جان لالا رورجانه زما څه خو بله ورغومۍ نشته دی راخرڅو. نه نه زه په ورغومۍ پسې نه یم راغلی. همبرز دې یاد شي ستا نه ما ورغومۍ ارزان ریټ کې واخېسته تا مې 10,000 روپۍ درکړې اصل کې هغه 30,000 روپۍ وه. زه هغې ما پیله راغلی یم او ستا حق دی دا وخت له ما ته د خپلې غلطۍ احساس وشو. زه ستا نه معافي غواړم ما معاف کړه رورجانه ما معاف کړه. ما ستا نه ښه پیلې نه غلط مطلب واغېستو ما معاف کړه زما نه غلطي شوې. رورجانه ما معاف کړی زه څوک یم چې ته زما نه معافي غواړې خو چې ستا سره خپل دغه احساس شوی له ما نه معافي مه غواړه خدای بل چا سه دې چل مه کوه. زما د سر قاتل توایا چې غمونه کړې ما بخلې لالیا نصیب ډېر درنه خفه یم